بسم الله الرحمن الرحيم الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب صدق الله مولانا العظيم. دغه آیت کریمه کې الله جل جلاله د خپل مهربانۍ تذکره کوي چې الله په خپل بندګانو باندې ډېر مهربان ده. الله پاک رزق ورکوي چاته چې خوښ شي او الله قادر ذات ته د قوت ولا ذات ته غالب ذات ته. علماء کرام فرمایي او د آیت مجرب عمل ده چې څوک د سبینه المنزن بعد دغه آیت کریمه 70 مرتبه رزونه یی په بندای سره د دنه به الله جل جلاله د رزق تنګي چګکی. بهرحال ازمیل شو دغه آیت نو پچار د سړی سره وخت وی وسعت وی دغه اعمال قرآنی خصوصا دغه سړی کوي نو الله جل جلاله مهربان ذات په هر اعتبار سره خصوصا رزق دا الله جل جلاله هو عمومي مهرباني د چې پارچا باندې کړی دو که کافر دا الله پاک هغه تام ور کوي. رزق صرف دا نه ده چې صرف خروق او شوق ته روح صحت ته دا د الله رزق ته عقل پوهه دنایدو دا د الله رزق ته مال او دولت ته دا د الله جل جلاله رزق ته تقسیم یې پکې کړه ده چاته ډېر ورکړي دي او چاته کم ورکړي دي کې د الله پاک یو خپل حکمت ته مال او دولت ته ځنه بندګون دي هغې ته الله مال او دولت زیات ورکړی هغې نه بیا بدني قوتونه الله اخوستي وي بیا ځنه داسې طبقات دي انسانونو کې چې د مال او دولت رزق الله نه دا ورکړه نعمت نه دا ورکړه بدني قوتونه الله ورکړي دي نور کمالات الله ورکړي هنرونه الله ورکړي دي. نو اوس دغه طبقه چې دغه سره هنر ده د دې سره بدن قوت ته دا الله هغه ته محتاج کړي دي چې چا سره مال او دولت ته او د چا سره چې مال او دولت ته د هغې سره بدني قوتونه نشته د هغې سره نوره هنرونه نشته ده دغه طبقه کمالدار یې د الله هغه چا ته محتاج کړي چې هغه هنرمند دي. د دنیا نظام الله جل جلاله په دغه طریقه باندې چلوي نو که چېرته دا احتیاج د انسان یو بل ته نه وه د دنیا د نظام به داسې درېدله وه. نو الله جل جلاله د رزق په اعتبار سره دا عمومي دی الله جل جلاله یوه مهرباني ده چې ټولې بندګونې ته یې ورکړي دي. سعدي صاحب فرمایي چې ای کریمه که از خزانه غیب گبر و ترسا وظیفه خوردری دوستارا کجا کنی محروم که تو به دشمنا نظر داری. ای کریمه خدایا د تو د کرم نه جار شو چې د خپل د غیب د خزانې نه که آتش پرسته کا کافر دا او کبوت پرسته وظیفه خوردری هغې ته هم رزقونه ورکوي. دوستارا کجا کنی محروم تب خپل دوستون یا یاران و محبوبین دا څرنګې محرومه کې که تو په دشمنه نظر داری چې ته د خپل دشمنونو سره د هم دومره شفقت ته. نو الله فرمایي الله لطیف بعباده الله جل جلاله مهربان ده په خپل بندګانو باندې یرزق من یشاء رزق ورکي الله چاته چې خوښي
وهو القوی الله جل جلاله قوي ذات دی قوت ولا ذات تا قادر ذات ته په خپل مراد باندې کومه دی الله اراده په دی الله قادر ده انسان په خپل اراده باندې قادر نه ده کله الله اراده وسره ملو شو وجود الله ویر کی او کله الله سره ډېر اراده موږ ته سیو کو د دین سره نه ورسو العزیز الله جل جلاله غالب ذات په خپل عمر باندې من کان یرید حرث الاخرة نزيد له في الاخرة نزيد له في حرثه ومن کان یرید حرث الدنيا نؤتي منها انسانونو کې بیا دوی تبکیری زنه هغه دي چې د آخرت امیدوار نه دي نو بس هغه صرف د دنیا تمنا کوي چې موږ ته د دنیا ملو شي موږ ته د دنیا ملو شي الله یې چې ویل کوی نه دنیا کې هم برخې ویل کو خو که د آخرت طلبګار نه آخرت کې ساره حصہ ویر نه کو او زنه هغه طبقاتو چې د آخرت په زندګۍ الله سر کول او کړه ده او د آخرت سوالونه کوي چې الله آخرت مې شوشتا کې آخرت مې شوشتا کې په آخرت کې هم دومره بدلی ورکو چې د کوم غوښتل کړي دی هغه نه په سوچند وي په دنیا خو زار چاته اسه هم ورکاو من کان یرید حرث الاخرته سوچ چې اراده لري حرث الاخرته د پټي د فصل د آخرت یعنی د ثواب د آخرت نزيد له فی حرثی مرز یتایو کو د پورا فی حرثی ثواب د کې د الله قانون دادا من جاء بالحسنه سوک شیوانی کیو کی فله عشر امثالها لس هغه په مثل الله ور کوي ومن کان یرید حرث الدنيا سوک چیرا دالری د بدلې د دنیا نوتیه منها مجدت د دنیا نه ور کو وما له فی الاخرة من نصیب او نبوی دی دلرا پا آخرت کی من نصیب اندسا حسینا او آخرت کے گورا مسلمان انسان کہ اللہ پاک پو یہ او بخشی نعمتون بویر کی سبو دا سے نعمتون ویر کی چی آغا بو دائے اعمال بے دے آغی نئی کری پشتن بو کی چی اللہ دا همو اعمال نو کری او تخفه ملاو شو نعمتونه ملاو شول دا دی کوم نه دی الله به دې چې دنیا کې د دعاګونه غوښتل وي ا دعاګونه دې مو په دنیا کې قبول نه وي په دعا سره یا یو کوم څه چې او غوړي الله دیر کی یا په دیر سره یا هغه وخت کې او یا یو مصیبت الروند تو ته پته نه لګي او هغه مصیبت هغه دعا چې وکي الله پاک مخصوص شای چې غوړي نه کی دیر هغه مصیبت نه پتام کی یا دعا وکي الله پاک د دنیا کې دیر نه کی مصیبت نه نشي تمر ورسی خدا الله آخرت ته انسان د پرېږ دی بیا به هغه شی نه چې دنیا کې نه مصیبت تم شو نه دنیا کې دعا قبل شوی الله به مسلمان بنده ته ویل کیدای وای چې الله دا څه شی دی وای دا دې ته دعاګونه چې دنیا کې مې قبول نه وي نن مې د هغه بدل لیر کا ادمي دسته تیار شي دا به یو خیارزو کی چې الله چې دنیا کې دی وانه قبل کړي 400 دلته کې ملاو نو او دا بندگون چې د صرف د دنیا طلبگار دي وما له فی الاخرة من نصیب او نه به دوی لره په آخرت کې من نصیب النساء سینا ام لهم شرکاء او یا دي دغه کفارو د پره شریکون شرعوا لهم من الدین چې دوی جایز کړي دي دوی د پره من الدین د دین فاسد نه ما هغه شی لم یأذن به الله چې الله پاک اجازت نه کړه په دې باندې لکه شرک شو درنګي انکار د قیامت شو ولولا کلمت الفصل او کچرته نو خبره دی فیصله ولا چې زم مخکې د وخت نه چتا عذاب نه ورکول قضیا بینهم نو خامخا فیصله کړي شو په میانځ دوی کې فورا د عذاب وان الظالمین لهم عذاب الیم او بشک ظلم کون کی چې دوی لره عذاب دردناک وي تر الظالمین مشفقین مما کسبوا قیامت کې بوتوینه الظالمین د ظلم کون کی لره مشفقین مم چې دوی بو ډریدون کی وي مم ما دغه شیونه کسبو چې دوی کوم کړي دي دنن چې دوی سام کوي یی چې مړه څوک می پکړ ولا نشته دا علای چې نن خو دې نشته دا خو لیکن ایواره ستاده چې په کې بووی دا نو دا د خپل اعمالو نو بیا دا ډریږي دا به ته سرګند وي وهو واقع بهم وهو واقع او دا جزاء د بدلا د ظلم دا وکي دن کې په دوی باندې نو خامخا قیامت ریس کې والذین آمنوا وعملوا الصالحات خلق چې دوی ایمان اروړه دا دوی نیک عملونه کړی سنت مطابق فی روضات الجنات دوی په بغونو د جنتونو کې وي
لهم ما یشاؤون عند ربهم دوی لره به وي هغه شیونه هغه نعمتونه یشاؤون چې دوی کوم خوښه وي عند ربهم په نزد رب دی دوی چې څه هم دی دوی خوښه وي دا به ورته میلویږي. ابو طیبه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې جنتیون به داسې په خپل جنتونو کې به وي داسې یوه وریځ به باندې روشي او وریځ نه به اواز وي تکیږي چې څه شی غواړئ هغه به ته میلویږي لکه بارون چې کېږي نو بارون اوبه وروروي وریځې هلته کې د تمنا مطابق چې څه دا یې غواړي نو دا به ورته میلویږي نو دا به چا مرضي وي ته به نه غواړې تفسیر ابن کثیر لیکلی جلد نمبر 4 کې چې یو کاس پوی وي هغه به چې مو ته شوشته ښځې روکه شوشته ښځې به پوره ورېږي په هغې ځای کې الله نه سره کام نه دي لهم ما یشاؤون عند ربهم زاهد ما مصارف سره وړینجوم ذالک هو الفوز الکبیر ذالک دغه چې هو الفوز الکبیر هغه مهرباني دی الله جل جلاله